السلام علیکم. سلسله ده فلمي ستوري چې تاسو یې خوښوئ. ستاسو جذبې راته د ښو کمنټونو په ذریعه باندې را رسي. ولې نن به د لړۍ شروع کول نه وړاندې یو خواست وکم، او هغه دا چې دا ستاسو خپل چینل دی، تاسو یې په مینه باندې ګورئ نو سبسکرایب یې کوئ، مننه به وي. راځو د نن لړۍ پلو. نو په دې سلسله کې د نن اداکار دی اسماعیل شاه. ارواخان اسماعیل شاه په لږ وخت کې په فلمي نړۍ کې ډیر لوی نوم ګټلی، ولې ژوند ورسره وفا ونه کړه. د ده په فن به خبرې کوو، ولې اول د اسماعیل شاه پیژنګلو. دا نامور اداکار اسماعیل شاه په کال 1962 کې د بلوچستان په صوبه پشین علاقه کې زیږېدلی. دی په نسب باندې سیدان دي. اسماعیل شاه لاورکوټ چې پلار یې وفات شو، د ده مشره خور وه، هغه په کراچۍ کې وه، نو هغې ځان سره کراچۍ ته بوتلو او هلته یې پې تعلیم حاصل کو. ګریجویشن یې وکړو، ولې د اسماعیل شاه پاملرنه د سکول د زمانې نه آرټ پلو وه، ځکه نو هغه په نیشنل کالج آف آرټ کې داخله واخیسته او د دغه ادارې نه د اداکارۍ په فن کې باقاعده سند ترلاسه کو. د فلم پروډوسر او اداکار خداداد د وینا تر مخه اسماعیل شاه ټلویزیون ته لاړ او د بلوچۍ ژبې په ډیرو ډرامو کې کار وکړو، چې بیا ورته په کال 1980 کې د کراچۍ ټلویزیون سنټر په تاریخي ډراما شاهین کې اهم کردار ورکړی شو. دا ډراما د نسیم حجازي په ناول جوړه شوې وه. د شاهین ډرامې په وجه اسماعیل شاه ډیر شهرت بیا موندو. نامور هدایتکار ممتاز علي خان په خپل فلم باغی قیدی کې هیرو واغستو. لبنا خټک ورسره هیروین راغله. دا فلم اردو او پښتو دواړو ژبو کې جوړ شوی. هدایتکار حسن عسکری په فلم سونے کی تلاش کې هیرو واغستو. دا فلم په مصر او پاکستان کې په یو وخت باندې د سینما په پردو ننداره شو. دا فلم هم ډیر زیات کامیاب شو، نو اسماعیل شاه ته بیا په ډیرو فلمونو کې د کار کولو موقع په لاس ورغلی. په کال 1980 کې دولاري، په کال 1980 کې آبدا، ناچے ناگن او کالے چور، په 1991 کې معصوم گواہ، پیار ہی پیار، تین یکے تین چکے، او په کال 1991 کې برداشت، درندگی، تیزاب، او په 1992 کې لاوا د اسماعیل شاه ډیر کامیاب فلمونو. په دغه فلمونو کې ورسره نیلی، نادرا او بابرا شریف د هیروین په حیث باندې راغلی وي. دا هم ویل کېږي چې اسماعیل شاه د یوې اداکارې سره په عشق کې مبتلا شو چې نوم یې بابرا شریف و. څوک وایي چې د لبنا خټک سره مینه پیدا شوه. ډېرې خولې ډېرې خبرې. فلم سره تعلق لرونکي دا خبره هم کوي چې اسماعیل شاه بابرا شریف ته د واده پیغام ولیږلو، او د هغې د انکار په وجه اسماعیل شاه فلمي نړۍ پرېښوده او د نشو په علت باندې ککړ شو. وایي چې هغه به یوازې په خپل کور یعنې کمره کې پروت و، چې په صحت باندې ډیر زیات کمزوري شو، نو بیرته بلوچستان پشین یعنې خپلې علاقې ته لاړو او هر څه هیر کړل، د نوي سره ژوند پیل کو. اسماعیل شاه په نڅا یعنې ډانس کې ډیر مهارت درلود، ځکه هغه په ډانسینګ هیرو باندې مشهور و. هغه سره د خپل وخت ټولې نامورې اداکارانې د هیروین په توګه باندې راغلي دي، لکه نیلی، نادرا، بابرا شریف، ریما، مدیحه شاه، شاهده منی او دغه شان نور ډیری. د اسماعیل شاه د فلمونو شمیره تقریبا 15 او یو پورې ده، چې ورکی د اردو نه سربیره د پنجابي او پښتو فلمونه هم شامل دي. داسې په یو شمیر ډرامو کې اهم رولونه لوبولي دي. در یاد بکم چې د مشهور ډرامې
شاهین سره سره اسماعیل شاه د کوټي ټلویزیون سنټر نه د بلوچي ډرامو کې هم کردارونه کړي دي. دغه شان په جنگل نومي ډرامه کې هم اهم رول ترسره کړی. که چېرې ژوند د اسماعیل شاه سره ډېر زر یعنې د 13 کالو په عمر کې مزي نه وي پرې کړی نو هغه به په دې فن کې لا ډېر کار کړی. بهرحال د فلمي نړۍ ډېر اداکاران د اسماعیل شاه د فني اداکارۍ په صفت باندې نه مړېږي. ښاغلی شانزیب چې اداکار او هدایتکار دی هغه وایي اسماعیل شاه که په شکل صورت باندې ښایسته و نو په اخلاقو هم ډېر ښکلی و. هغه یو خاموشه یعنې غلی انسان و. د چا په کار کې به کار نه لرلو او خپل کار به ډېر په غوره طریقه باندې کولو. اسماعیل شاه چریم پروډوسر یا هدایتکار ته د شکایت موقع نه ده ورکړې. هغه په خټه باندې پښتون د هغه کورنۍ د افغانستان نه کوټې ته راغلې وه ولې په لږ وخت کې د پنجابي فلمونو کې ډېر لوی نوم ګټلی و. وایي چې د هغوی په کورنۍ کې واده و چې اسماعیل شاه ورکې هم شریک و. هم په دغه شپه د اکتوبر 19 نیټه کال 2009 چې د زړه دوره پرې راغله. هغه په یو کمره کې وفات شو ولې خلکو ته سحر پته ولګېده او دغه شان د اسماعیل شاه ژوند تمام شو او په خپله علاقه په شین کې خاورو ته وسپارلی شو. د اسماعیل شاه د ځینې پښتو فلمونو نامې به د سره شریکې کړم. باغ کې دی چې په اردو او پښتو دواړو کې دشمن دادا دا هم اردو او پښتو کې حقدار، خان دوست، د جرمونو بادشاه، نر بدماش او داسې نور ډیر. دا وا د اداکار اسماعیل شاه د ژوند او فن قصه لیک او راوي محمد اسلم، تکنیکی همکار اسامه اسلم. تر بلې خپرونې د لوی الله پامان.